سپین بولدک کې د پاکستان او طالبانو جګړه، پاکستاني پوځیانو ثقیله وسلې کارولې. جزئیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومتي چارواکو نن پنجشنبه د تلې پر 28مه د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. د سپین بولدک د امنیه قومندان مولوي محمود ویلي چې لومړی جګړه د پاکستاني ځواکونو لخوا پیل شوه چې د طالب ځواکونو له غبرګون سره مخ شوه. د ښاغلي محمود په وینا په دې نښته کې یوه ښځه د پاکستاني پولیسو په ډزو کې وژل شوې ده. په سپین بولدک کې یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې د جګړې پر مهال دواړو لورو د هوانونو په ګډون درنې وسلې کارولې دي. تر اوسه د دې جګړې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې پرون ماښام وروسته له هغه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې پاکستاني پوځیانو پر افغانانو ډزې وکړې. سرچینې زیاته کړې چې تېره شپه پاکستاني ځواکونو پر افغان خاورې ډزې کړې او نن سهار هم د پاکستاني ځواکونو هوایي ډزې دوام درلوده چې د طالبانو حکومتي ځواکونو یې په غبرګون کې ډزې کړې دي. دغه سرچینه وایي دا چې د طالبانو ډزې زیاتې وي نو ښایي پاکستاني پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وي. خو ویل کېږي چې د سپین بولدک عامه دروازه د 1 ساعت لپاره تړل شوې او د دې پولې یوه فرعي دروازه لا هم تړلې ده. تر دې وړاندې هم په سپین بولدک او نورو سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي.